نن راځي موږ او تاسو د امازون مهمه ټپ باندې ځان پوي کوو. امازون کې ولې خلک کامیاب کیږي او ولې بعضي خلک ناکام کیږي. په دې دلایلو به ځان پوي کوو او په دې کې به ځان پروډکټس باندې پوي کوو چې کم پروډکټس خدي کم خنه دي. امازون کې کم یو کټه کوي کم یو کټه نه کوي. بعضي دې باندې هم خبرې کوو ځان مو پوي کوو. صحیح ده. اوس کم خلک په امازون کې ګټه کوي او کم خلک په امازون کې تاوان کوي. هغه خلک په امازون کې تاوان کوي چې کم خلک په پټو سترګو باندې امازون شروع کوي. فقط د امازون په باره کې اوریدلی او وای راځه امازون شروع کوم د امازون نه به زه پیسې وګټم او په یو شپه کې به ملینیر شم. ګورې دا ډریمز دي، دا واقعیت کېدلی هم شي او دا خوبونه هم پاتې کېدلی شي. واقعیت په کوم ځای کې کېږي؟ واقعیت په هغه ځای کې جوړېدلی شي چې کله تاسو په دې باندې ځان صحیح پوه کړئ او صحیح ډول باندې دا اجرا کړئ. هغه وخت کې دا حقیقت ته بدلېدلی شي. که تاسو ځان پوه نه کوئ دا هیڅ وخت حقیقت کېږي نه. دا به فقط یو خوب وي. دا داسې نه ده چې تاسو لاړ شئ په امازون کې خپل ځان د خاطر سیلر سنټر ته لاړ شئ اکاونټ جوړ کړئ او فقط په دې تمه کېنئ چې د دې نه به اوسه پیسې ګټم. نه، د دې په مهارت به ځان پوه کړئ. د کې څه خبره ده؟ د کې پروډکټ خرڅول دي. ګورئ که تاسو فکر کوئ چې امازون به تاسو خپل پیسې درکړي، امازون ته خپل پیسې نه درکړي. ته یو پروډکټ یو جنس هلته خرڅوي. نیش ورته پروډکټ ورته جنس ورته وي ال دا خرڅه او دا غینه پروفټ لاس راوړي. صحیح ده. نو اوس ته باید یو داسې پروډکټ پیدا کړې چې بهترینه پروډکټ وي. بهترینه پروډکټ په سره رقم پیدا کولای شي. دا غي د خاطر ما تاسو هرې ویډیو کې ویلي جنگل سکاوټ هیلیم 10 ګوګل ټرند استفاده کولای شي، اغه نه پیدا کولای شي. اوس ای آی استفاده کولای شي، اغه په تر باندې پیدا کول. په مختلفو طریقو باندې تاسو خپل ځان د خطر پروډکټس پیدا کولای شي. امغه یو پروډکټ تاسو کامیاب کړئ، امغه پروډکټ تاسو ناکام کړئ. دا ټوله خبره په پروډکټس باندې تړلې. تاسو باید یو بهترینه پروډکټ ځان ته پیدا ما چې تاسو ته ویل کنه پروډکټ تاسو کامیاب کوي، پروډکټ تاسو ناکام کوي. مسکنه نه هم دغه پروډکټ تاسو هر خواته وړي. که تاسو دا فکر کوئ چې زه به هر یو پروډکټ سره اخلم، زما بل لاړ بشم علي بابا یا علي ایکسپریس یا نور چاینی ویب سټ ته یا انډین پاکستان او یا امریکن ویب سټ ته زبلار شم د غیز نه به هر یو پروډکټ انتخابوم، بس وخت به کم او په امازون کې به لګوم. دا غي نه وسره شي ماته مستقیما فروشات لري کران غلل زبا پی پی سی کمپاین او چلوم یا به دا غي د خطر کی ورډز ولیکم یا به ډسکرپشن ولیکم یا باکسونه چې هر څومره سمو کې چې پروډکټ خني هیڅ هم نه خرڅيږي. څنګه چې کانټینټ په دې نور چینلو کې چلیږي، ښه کانټینټ څو غواچي ښه هغه کې دا غي د کانټینټ چلیږي. په دې کې څنګه چې تاسو پروډکټس کې دی خ پروډکټس یې خلک یا اوس تاسو خپل ځان سره دا فکر وکړئ یو پروډکټ د تاسو هیڅ بدر د بخور نه دی. آیا تاسو یې خپل هیڅ پکار نه راځي په هیڅ ځکه د ژوند په یوې برخه کې نه لګي. آیا تاسو هغه سه پروډکټس خپل اخلي؟ نه اخلي. خلکو هم داسې دي کوم پروډکټ چې داغي د پکار نه څه کوي ور تاسو باید داسې پروډکټس پیدا کړئ چې د خلکو په درد وخوري، د خلکو یو مشکل حل د ژوند په یوې برخه کې استفاده شي. داسې یو پروډکټ پیدا کړئ. تاسو یو ځلې د پروډکټ ریسرچ طریقې باندې صحیح ځان پوي کو همدغه پروډکټ ریسرچ طریقه بار تاسو استفاده کولای شي او څومره ځل چې استفاده کوئ همغه ځل استفاده کولای شي. پروډکټ ځان ته انتخابوي، صحیح انتخاب کو خوخم کو هغه په امازون کې لګ به د بل پروډکټ په تلاش کې ګرځي او بل پروډکټ دا څنګه چې یو دمي سل پروډکټس پیدا کړي سل پروډکټس پیدا کوم لګوم نه دا کار نه ور دی باندې هیڅ وخت کار نه کیږي. د دې خاطر ما یو پورا څه جوړ کړي زه خپل یو سټریټیجی لرم او هغه د زویما پروډکټ ریسرچ پنل زه پروډکټ ریسرچ پنل په نوم باندې یادوم. ما خپل ځان د خاطر هغه کې سټیپس معلوم کړي چې هغه سټیپس راخلم او په هغه باندې خپل ځان د خاطر پروډکټس انتخابوم. تاسو ته هغه سټیپس زه درخم په سکرین باندې تاسو وسینی دغه سټیپس ځاخل مټول او په دغه سټیپس باندې زکار کوم. صحیح ده. هر یو سټیپ زه تاسو ته بیل بیل تشریح کوم. بعضی شاید په دې ویډیو کې تشریح کوم، نور په آینده ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم. په دې کې موږ سره څه ده ایډنټیفای یور بجټ. باید اول خپل په بودیجه باندې پوه شئ چې تاسو څومره بودیجه لرئ، تاسو څومره نه غواړئ چې په امازون کې انویسټمنټ سو. زه تاسو ته دا نه وایم چې $10,000 واچوي، زه تاسو ته دا نه وایم چې $100. دا تاسو باندې بودیجه تړاو کوي چې تاسو څومره پیسې لرئ. او زه هر څو خپل یو بودیجه لري، زه خپل ځان خاطر یو بودیجه لرم، تاسو خپل ځان خاطر، تاسو خپل انکم ته ګورئ، تاسو خپل بودیجه ته ګورئ، څومره پیسې تاسو خپل بانک کې ذخیره لرئ، تاسو دا غینه څومره کولای شئ چې څوکۍ امازون کې سرمایه گذاري وکړئ او کار وبنئ. هغه تاسو باندې سلونم سٹارټ اخیستل شي او 1,000,000 نه څومره چې ورکه اچوي امغه دا دکان دی. څنګه چې تاسو دکانداری کوئ، څنګه چې تاسو نور بزنسونه کوي، دا مغه یو بزنس دی. صحیح ده. د دې نه بعدي سټپ کې موږ تاسو سره ده ډیزاین پروډکټ کرایټیریا. نو موږ تاسو سره ډیزاین پروډکټ کرایټیریا ده
دا به موږ تاسو پوي کو ځان ور باندې مارکیټ اپورتونټي ویلیډیشن د موږ سره مارکیټ ریسرچ د موږ سره دا ټول خبر دي په دغه خبرو باندې ز خپل ځان د خاطر پروډکټس انتخابوم او خپل ځان د خاطر ور باندې کار که دغه خبره تاسو مراد کې ځان ور باندې پوي کې او په دغه طریقو باندې لاړ شي زیات امکانات دي چې تاسو کامیابی حاصل کړئ او زیات امکانات دي چې تاسو یو څه لاس ته راوړئ نو که تاسو غواړئ چې واقعیت باندې په دې خبرو پوي شئ واقعیت باندې غواړئ چې د عزت کوي او هر یو سټپ باندې ځان پوي کول غواړئ نو پر رواني ویډیو کې به سره د سکرین هر څه به زه تاسو درخم بجټ بند ته درخم څنګه پروډکټ تاسو انتخابوي کوم پروډکټ کې پروفټ ده څومره پروفټ ده څومره لاس ده دغه فنل تاسو سره څه کومه دغه فنل تاسو سره دا کومه کوي که دغه کرایټیریا ځان باندې عملی کوي او دغه سټپس تاسو واخلئ هر یو خپل په ځای صحیح واخلئ او دا پروسس صحیح مختوي سي نو امکانات زیات شته چې تاسو په امازون کې پروفټ لاس ته راوړئ زیات امکانات دي یو بل مهمه خبره کوم زمونږ خلک ډیر به د سی د فتن راځي خلکو باندې ادعا کوي او خلکو باندې داوی کوي د ډیر خاطر زه تاسو ته وایم چې دا ګوردا سن نه چې هر یو د خوب را پاسيږي او د بړسنې را پاسيږي او دا کرایټیریا ځان باندې فالو کوم او څکوم دینه پیسې ګټم دا څنګه ده چې هر څو په دې کې بعضي هم کامیابیږي بعضي هم ناکاميږي هغه ولې کامیابی کیږي ولې ناکام کیږي دا خپل دلایل دي یو څوک به زیات زحمت وکړي یو څوک به زحمت نه وکړي بالکل وکانه کې او صرف دغه کرایټیریا ته وګوري به موي چې ما دا کرایټیریا عملی کړی دا او بالکل به ور باندې کار نه کړي پر یک تاسو په دې باندې کارونه کوي او تاسو صحیح هغهونه کوي بل څوک باندې ملامت کوي تر څو چې صحیح استفاده نه کوي صحیح استفاده کې کار درکې حتمی لازمی کار درکې زمرا چې زیات زحمت وکړي امو عمر به زیات ثمره لاس راوړي نو کوشش وکړئ چې صحیح کار وکړئ صحیح کار باندې تاسو یو څه لاس راوړل شي نو راځي موږ تاسو دا لیکچر به په همدې کې ختم کوم نو موږ تاسو به په بل لیکچر کې وګورو او باقی مانده ټول سټپس به زه هغه کې کور کوم تاسو په مخ کې به سکرین باندې به هر کار تاسو کوم او تاسو به زه درو صحیح ده نو موږ تاسو دا لیکچر هم دې کې پای ته رسو